او یار دا زنکان هم د باندې وتلي چا سره اخته نه شي د باندې هم دا شوخ زنکان دي که څه نه موږ زنکان هم شوخ نه یم سره قرضداره ډېر قرضدار نور پرې را باندې دي 15 ملټه کې دروازه ټکي 1000 روپۍ غواړي 15 ملټه کې دروازه ټکي 1000 روپۍ غواړي سخت یې پریشان دی لاس باندې مې زړه تور دی غوا به څرنګه خرڅوي غوا خو ګوره دا د کرو زنکانو مړی یم پیلنده یې دغلته مې غوا کړه وروره دغه غوا چې مې درته وتړله مالک پام پې کړه غوا دې م راوستله ورکه دې کړه ورور دې م خفه کړو قرضداران هم ټول پاته دي جبار به نه یې ښه نه یې جبار ښه یې څوک چا زوی ته دا زپیه خلاصه که دا دوه عکسونه در ولېږم درکه زویه د ذاتي مافیا پیاده یو ولاړ شو بازار ته دلته دا بوټونه خلک کاږي د بوټو لپاره یو د دانه جوړه کړه دومره د دانه چې دا بوټونه پورته کېږي بازار ته ولاړ شه دغه شی را جوړ کړه هلته بیا زاپیه خلاص کړي چې به راولې بیا زه ولاړ شم دومره او دومره بس ده دومره بس خو نه یې نو سر سوزي خو کله کوله سم هم سره ټینګ سره داسې نه چې ارزانه جوړه ګرانه سم شی جوړه د بابا جان زه ولاړ شم وعلیکم السلام جوړ تازه خیر مجرد خیرت فراری ته تا نوم یاره ماته مه راښه ما ډېر بد لګېږي ولې خو یې مجرد ولې بد در باندې لګېږي تا یاره تا نه جوړه ما یې دلته دا نه جوړه غوښې بیخي تا جوړه راسه درته جوړه کړو راسه درته جوړوم یې السلام علیکم وعلیکم السلام ستا مزې مجرده جوړ یې بخیر یې ښه یې مجرده چیرې وه چکر دا سر شکل مشاکه چاته ورسې مجرده دوکانداران چاته ورسې مجرده سلام علیکم وعلیکم السلام سلام علیکم جوړ قراري زه کوم څه یم مجرده یاره دا مې ستړي شول جوړ کړه ما ته مالته بسم سړی ختم دی یو پولیس کې د بچای مې هم راغی یادوه پوښتنې ورسولم چېرته ولاړم مجرده دا څه شوي دا اوس بنده خوږه راته وکړه دغه مېلمه ګوره دا خونه سلام دوان یو شی سم سکرار چې دا مېلمه باندې ملا نو دغه مېلمه په بازار کې ما چې خلک راکړي دوه خلک راشي ما چې ولاړ څنګه کوم دا مېلمه ګوره دا ربابو میں سسارالا کہ سودا کے نازورنگی ماما رائے در سودار پشکو کی جوندوی ربابو میں سسارالا کہ سودا کے نازورنگی د هنري وزرو یوټیوب چینل او پاڼې درنو مینوالو السلام علیکم هیلهمند یم چې جوړ او روغ به وئ نن له یو داسې چا سره مرکه لرو چې په ټولنیزو رسنیو باندې تقریبا له څېرې سره هر څوک اشنا دي فتح الله صالح یادوم هغه څوک چې پر فیسبوک او یوټیوب باندې اصلاحي ویډیوګانې جوړوي جالبې ویډیوګانې جوړوي او د جالبیاتو په بڼه باندې د خلکو نیمګړتیاو ته ګوته نیسي هغه نیمګړتیاوې چې واقعا په ټولنه کې دي دی تر خلکو پورې رسوي نو له ده سره پوره مرکه لرو د ده په مسلک به غږېږو د ده په کار د ده په هنر به غږېږو د ده په ژوند به غږېږو او همدارنګه به یې ځینې کلیپونه او تمثیل به هم ورناورو هیله ده چې له دې پروګرام څخه له دې خپرونې څخه به تاسو خوند واخلئ نو راځئ ویډیو ته پای راسره وګورئ جوړ به وایي او دغه مخکې کلیپونه چې تاسو وکتل ډېر جالب واقعا هغه د د څېرې سره به که څوک اشنا نه وي چالدلی نه وي اشنا شوي وي فتح الله صالح صاحب راسره دی بیا هم یادونه کومه نو هیله ده چې دغه مرکه به مو خوښه شي د ده په ژوند د ده په هنر او د ده په فن باندې به خبرې کوو نو صالح صاحب تاسو ته په لومړي سر کې ډېر زیات خیرلاس او هرکلی وایو په خپرونه کې د هنري وزر یوټیوب چینل او پاڼې موږ ډېر خوشحاله یو چې لرو مو ځکه چې تاسو خو یو ډېر فعاله کس یاست او ټولنو ته مې واقعا خیر رسیږي
د جالبو ویډیوګانو په برکت باندې هغه ویډیوګانې چې یو چا باندې ډېر بد نه لګېږي خو واقعا پکې لوی پیغام وي تاسو ته ډېر زیات ښه راغلاست وایي خپرونه نو تاسو ته د هنري وزرو او یوټیوب چینل مینوالو ته دې سلامونه وړاندې کوم او د تاسو څخه مننه کوم چې موږ ته په دا مرکې ته مثال وخت راکړو ډېره مننه څه دې ته اړ کړي چې ته دغسې یو پروګرامونه شروع کړي خپرونه شروع کړي ټولنې ته یو پیغام ورکړي هغه نیمګړتیاوې چې په ټولنه کې دي ته ورته د طنز په بڼه یا همدغسې د جالب ویډیوګانو د جوړولو له لارې ورته ګوته ونیسې تر څو هغه نیمګړتیاوې چې په ټولنه کې دي دوی اصلاح کړي دا موږ تقریبا داسې بولی چې 8 یا تر 10 پورې ما خپل ملګري دي بیا دا موږ مثال شپه په د جمعې شپه یا مثال د هفتې شپه بیا موږ هره شپه د یوه شپه مثال د یو کاره کړې یوه شپه د بل کاره کړې یوه شپه د بل کاره کړې بیا به موږ نامزاح خو دا ټوکې ډېرې کولې مثال بیخي زیات بې اندازې زیات مو کولې نو دومره اندازې زیات دا مزاح او ټوکې مو کولې چې مثال دا موږ خپل کوم مزاح او ټوکې مثال د دوی لیدلې او موږ لیدلې دا 10 نفره نو ما سوچ ویل چې مثال دا موږ په خپل منځ کې د شپې ډېر سره خندل نو کله چې ما یو ورځ سوچ ویل چې مثال دا موږ سیده خان دا که په مثال داسې بڼه باندې موږ خلکو ته ښکاره کړو چې هغوی چې یو خلک یو پند هم واخلي او هغه هم ویې مینې مثال وبه هم خاندي او یو پند هم مثال په آینده کې د ماشومانو لپاره د ځوانانو لپاره سپین ږیرو لپاره دې چې یو پند واخلي له دې سره تر څنګ نور څه کارونه کوئ لکه مخکې کلیپ یو چې دوستانو به لیدلی وي تاسو دوکان درلوده د یو ولډینګرۍ کوئ زه په خپله باندې ما تر 12 صنف پورې درس ویلی ده کله چې موږ ما 12 صنف درس خلاص کړو په علي بابا لیسه کې نو موږ د مثال په افغانستان کې دا ډېر پیښیږي اقتصادي مشکل د هر یو پیښیږي یو نیم نفر مثال اقتصادي مشکل نه لري او دا زده کړې پورته پسې بوځي لوړې کړي نو موږ اقتصادي مشکل ډېر و ما درس پرېښو ما چې درس پرېښو ما پلیسکاري شروع کړه د دوکان تقریبا داسې بوله دا 10 کال ده 10 کاله د ما پلیسکاري دوکان وتل اوس کوم خلک چې مثال تاسې مثال یا نور خلک یا مینوال چې په موږ ما سره په ویډیوګانو کې ګوري دا خلک ټول له ما سره کار کوي په دوکان کې ګر تا لیدلي مې شاید رالي نو 10 کاله د پلیسکاري وتل له دې سره یو څنګ کې موږ زه خپل مثال زیرت هم لرم ډېر کار سره تاسو د ویډیوګانو په څه شي باندې کوئ ویډیوګانو ریکارډ موږ هر رقم موبایل ما مثال په ویډیوګانو باندې استعمال کړی ده ویډیوګانې پې کړي دي خو کوم ویډیوګانې چې مثال کوم موبایل ښي کې او ښي مثال تر پروګرام په موبایل باندې تاسو په موبایل باندې موږ ویډیوګانې تاسو ډېر زیات مینوال لرئ واقعا نو له فیسبوک نه تاسو پیسې څه طریقه شته چې نه ما ته دا خلک ما ته ډېر یایي مثال تا ته ته له یوه ټلویزیون سره کار کې او له یوې څانګې سره کار کې له یو سایټ سره کار کې خو ما دا مثال په خپل پیج کې هم کله دا خبره ما کړې ده چې مثال زه دا نه له یو سایټ سره کار کوم نه له یوې ټلویزیون سره کار کوم له یو ټلویزیون سره هم کار کوم او موږ ته یې وړاندیزونه سوي دي خو کار مې تر اوسه له چا سره نه شروع کړی او نه تر اوسه هم کړی ده نه موږ ته دغه ویډیوګانو لارې پیسې راځي یو تجارتي اعلانونه مې 2-3 دانې چاته جوړ کړي دي هغو مثال که پیسې راکړي دا خو تجارتي اعلان موږ ورته جوړ کړی دی هغه پیسې نور له فیسبوک چې ما ته روپۍ نه راځي یوټیوب چینل جوړ کړی دی ما خپل نوم باندې فتح الله صالح هغه اوس نوی ده صحیح ده یو کې کوم شرایط چې دغه پوره کېږي بیا به له هغې وروسته بیا موږ ته پیسې راځي خو هغه ځنډ غواړي وخت غواړي نو هدف مو له دې نه دا ده چې مثلا په ډېرو کم امکاناتو باندې موږ کولی شو چې ټولنې ته مو خیر ورسېږي هغه که په هره برخه کې وي هغه که دا رقم ویډیوګانې وي لکه فتح الله چې جوړوي هغه که نورې برخې وي نو شخصي ژوند ته راځو تاسو واده کړی واده م کړی څومره هغه لرئ بچیان د ما 2 زامن دي او یو بچی لرم او د واده مې تقریبا داسې بوله چې 6 کاله به وتلي دي ما د واده 6 کاله کېږي چې ما واده کړی دا واده ما په خپله خوښه کړی دی یو تمثیل درته یاد ده مثلا د 2 نفرو چې اوس یې وکړي یا زه مرسته در سره وکړم څه ولې نه تمثیلونه خو ډېر دي ما چې اوس لیکلي دي په جب کې ما سره ملګرو تاسو چې دغه
مرکه ګورئ نو د مرکې په جریان کې به یو کلیپ یو جالبه صحنه در باندې وګورو هغه دا چې هغه مجرد په نامه باندې کومه ویډیو جوړه کړې وه فتح الله هغه هم راسره ناسته او فتح الله هم دی نو دغه ویډیو به همدغسې جریان ولري او مجرد دم ناسته راسره څنګ کې نو ته راځه چې دغه نورو صحنې پرېږده دغه کور ته چې راغی دغه دراز موبایل کله چې له بازار راسي بیا خلکو ډېر شیطانت ته کړی نو زوی ته یې شکایت کړی شیطانت کړی ما زوی ته شکایت کړی زه د هغه پلار وم په هغه ویډیو کې نو ډېر شکایت ورته کړی چې مثال تا ته واده ولې پلار نه کړي او مجرد په دې نامه یې ډېر بد پذاب کړی اخو مثال دا د ویډیو مقصد هم ډېر مثال دا اوس مثال له شیطانت لاس ورګرځي بیا هغه له داسې خلکو سره مثال واده نه وي ځکه دا د پلار بې پوس کې نه وي شی بې پوس کې نه وي یو شی بې هم پوس کې نه وي او تاسې بې زوروئ یاست مثال پلار دې ولې واده نه وکړي د هغه بچی پوس کې نه وي په دې پسې ما یوه ویډیو جوړه کړې وه دا مجرد دا ما سره کوم کار کې ویډیوګانو کې پرمختللی کس ده هغه به اوس راسي اتې به دغه کوم تمثیل چې مثال موږ په کوټه کې اوله ورکړی و هغه تمثیل به ورته وکړو نو راځه یاره پلار جانه دا اوس څه شی د ما ته کوزده وکړه مجردله نه مه چې په تنګ سوی یم نو دا مېلمه ګوره دا مېلمه چې ولاړ سي بیا به ما ته په خپل منځ کې خپله سره وکړي خدای ته خیر کړي دا مېلمه به ولاړ سي مېلمه ولاړ سي دا خبرې مېلمه ته ګوره دا چې ته ګوره لږ شرم لږ حیا ولره چې مېلمه ولاړ سي دا خبرې به نو دا مېلمه به ما چې خلک قرار کړي څه وړ بیا نه کړي سره قرار ما وایسې مجرده دوستانو تاسو به لیدلې وي ځینې صحنې مخکې ولیدې او دغه صحنه معمولي ولیدله په مرکه کې نو په وروستیو کې تاسو څه پیغام لرئ څه ویل غواړئ څه مو په زړه کې دي چې وایي چې تر خلکو مې رسولی وای مهرباني پیغام داسې مثال تاسې تا به هم لیدلی وي شاید سیده کوم خلک چې مثال په کوم شي پسې ګرځي او په کوم شي کې کار کوي هغو خلکو ته ډېر معلومېږي مثال اوله موږ دا کار شروع کړی موږ ته په موږ باندې بې نیوکې کړي مثال دومره زیات نیوکې کړي زه دې ته اړ شوم چې دا کار زه پرېږدم خو بیا وروسته مثال داسې ملګري پیدا شو چې مثال هغوی بېرته تشویق کړو هغه یایي چې مثال دا کار کې دا لوړې زورې لري خامخا یې لري نو د ما دا خلکو د افغانستان خلکو ته پیغام چې مثال له غلط فکر منفي فکر د دغو چې مثال باید دی لرې واوسي د موږ ویډیو چې وګوري داسې مثال دا غلط فکر هغو ته نه اړوي اول دا مثال ځان پې پوه کړي چې مثال دا د څه په باره کې وه څه پیغام یې لرل داسې فکر کړي چې مثال دې اوس دا اوس موږ دا مجرد ویډیو چې جوړه کړې وه دې کې یو نفر ما ته لیکلي اوس مثال تا دا زمن د پلار په خلاف به ټول دا پیره کې وروره راپورته کړي او دی له سره د ویډیو او تر اخره د ویډیو هغه ته نه ګوري مثال ویډیو هم خدای تر اخره کتلی که نه که مثال یو ویډیو سړی تر اخره وګوري مطلب نشي تېرېستی په اخري کې که تاسې مثال دا ویډیو تاسې هم لیدلی دا ډېر لوی پیغام پکې وروسته تاسې ولیدل چې مثال دا مېلمه ده ته تسلیت ورکول چې خدای مثال خدای پاک به هدایت ورته وکړي او ما په دا ویډیو کې ولیدل چې دا د بازار کې دا زمان چې کوم ګرځي دا شیطانان خلک هغه شیطانتو ته کې چې پلار په خلاف دا وکړه او دا وکړه هغه په دا ویډیو په سر کې ما تکرار کړي و تاسې ولیدل نو د دا د ویډیو په مطلب نه ده پوه سوی او ما ته لیکلي و چې تا دا ټول زمان د پلار په خلاف پورته د دې ویډیو مقصد څه ده او دا څه دی او بس دا د ما پیغام ده کوم د افغانستان خلک چې دي ماشومان دې ولې درس ورته درسونه دې پیاز ده کې اول تر ټولو تعلیم ډېر مهم ده تعلیم وکړي او که تعلیم ته وس نه رسیږي او اقتصاد لري مثال وس ما خپله د اقتصادي وجو له وجې درس پرې ایښی ده که هغه نشي کړی هنر دې پیاز ده کې کسب دې پیاز ده کې زه په خپله باندې یو فلزکار یم د فلزکاري تر څنګ مثال د ما د ویډیوګان نیم جوړوم نور هر کوم کار نور هم کولی شم د فلزکاري له څنګه خو هنر مې زده کړی ده کسب مې زده فلزکاري کې زیرت هم کوم ونې لرو فلزکاري هم کو او دا د ویډیوګانو کار هم کو که تعلیم نه وي کسب باید خامخا زده کړي دا پیغام دی فتح الله جانه له تا نه ډېره زیاته مننه او حاجي محمد څخه هم ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ چې ځان مو په تکلیف که زحمت مو وکړه راغلی او دغه د مجرد تمثیل مو وکړه زموږ د کمرمین محمد الله توحیدیار څخه هم ډېره زیاته مننه چې د کمرې برخه کې راسره مرسته کوله نو له تاسو نه هم ډېره مننه چې ویډیو مو وکتله هیله ده چې ویډیو مو خوند اخیستی وي تر بیا یو بل دغسې خپرونې لوی څښتن ته لاس سپارو تاسو ته ښه وخت او ښې شېبې